چلاقي به نه کوي دلته. صحابه هغه مؤمنان ول چې الله ورته ویل وازواجه امهاتهم، د رسول الله بیبیانې د ټول امت میندې دي. امام ابن کثیر رحمه الله وایي په احترام کې، په عزت کې، په وقار کې، په لکه مور ته چې د کوم عزت و وقار لري او د هغه ته حرمت قائل یې، له دې نه زیات به امهات المؤمنینو ته کېږي. اوس راځه د تاسو کومه خبر وکړه، راځه په خیر. کوم کتاب ده؟ هله د ټولو مسلمانانو په مخ کې راځه په خیر. ابن کثیر تفسیر کې لیکلای ده او در منصور په تفسیر کې لیکلای ده. ابن کثیر کوم جلد؟ راځه په خیر. شموش سره خو دلته یو موبایل لګا نو شموش دلته دا تفسیر ابن کثیر ده. دا تفسیر ابن کثیر ده. وایي صفحه کومه صفحه ده؟ اله زرکو اله زمری شایو منټ صبر وکړه. ته دا شی پیدا کړ، زه بل د بل ملګری سره خبرې کوم. راځه ما ته خپل محمود صاحب دی، ما ته خپل خبرې ته راځو. ما کبل ملګری مو راپورته کیږم، راپورته یې کړی باک نه لري. کاری صاحب ما یو پیغام دسه دی کاری صاحب، زما دیو دا پیغام دی کنه، تاسو کوم علما دي کنه، څومره علما دي کنه، دا علما ولا خبره په کار علما سره ډیسکس شي کنه، نه څه عوامي تاسو د شي اختلاف جوړ کوي چې هوا ور کوي دي نه دلته ورته ناسو د تا ته ناسو ورسه کوم لا دی راولې، کوم عالم دی راولې بل لا نه زه دا خبر نه کوم چې ملا شیعه دی که سنی دی که بل کوم مذهب والا دی کنه، خو علماونه خبره ټیکیږي، علماونه د معاشره څومره خراب خبره ورو سید بایدا سه چال د ته یو پکیر کې ناس ته ال تک ټول مشومات چغي وي چې تی کلم مله سه کې دا سه کو سړ تکې ځاغه نه پس مله سه کو سیدو. او دویمه خبره ورور ولی چې کی میسیجونه ورکه شاه خبره ورورته چې ورور ولی کی میسیجونه ورکه شاه خبره ده. خو دلته کې چې کیم د باس مبسي کېږي دا د ورورولي چې کیم پلیټفارم نه ده، نو کاینډلی ته داسې میسیجونه په بل پلیټفارم کې ورکوه. که چېرته سوال دی سوال کوو، کوزې جاته سیدو وشابس ښه خبره ده، ښه خبره ده. صحیح ده، بس صحیح ده. بس ما پیغام دا ورورولي پیغام و امن پیغام و د محبت و مینې پیغام و ان شاء الله. بس تاسو خبرې کوي ان شاء الله. بس صحیح ده محمود دا څوړ ته دی امن پیغام ورکوي چې ته د رسول الله ناموس ته چې څوک توهین وکړي وایي دا ګناه ده، لیکن رب العالمین ورته کافر ویلی ده چې څوک د رسول الله د ناموس د بیبیانو توهین او سپکاوی کوي. دا څوړ ته دی ما یو کوشن دغه ځای کې دغه دی څه دا کوم کسان چې توبه نعوذ بالله د امهات المؤمنین ته کنځلې کوي یا توهین کوي، هغه بالکل هغه شیام نه دی کنه، توهین څوک کوي کنه. دا کوم غدي کنه، دا کوم کسان دي دا نه شیا دي نه سنی دي. ما دغه بل اکاونټ ته ننوځه، هغه ویډیو ته د ملګرو ته راواخلي. عبد الرحمن د کدي څه شي نوم د مننه د زړه سره، بارک الله فیک، الله دې سر لوړی کړه. اماغه ویډیو ته د ملګری د محمود ته چالو کړ چې د دې سر خلاصې دا په کوم هوا کې ګرځيږي را ګرځيږي، بیا تر څو پورې ز څنګه د امن پیغام د ما دین ټول دی امن ده، د ما اهل بیت ټول عمر، تاسو ټول عمر د اهل بیت له نامونه غلطه استفاده کړې ده. په خدای قسم که یهود او نصارا د اهل بیت دومره دښمنان لکه تاسو سیاسه او دا زه د تا په کتاب درته ثابتوم. لیکن ته دا ویډیو وګوره، دا ویډیو چالو کړه. دلته څوک دی اډمینانو کې څوک سته که نسته؟ قایل شه محترم یو دقیقه وخت راکړئ، یو دقیقه کمپیوټر چالو کوم. کری صاحب هغه ویډیوونه ته پرېږدوه داسې دوکانه چې نه یو دقیقه لږ صبر کوه. ګوره یو کس په یو وخت خبرې کېږي ګرانه، لږ صبر یو د تا ته د په پوره معنا وخت درکوو، په پوره معنا بالکل په پوره معنا وخت درکوو، په پوره معنا وخت درکوو. دوستانو دا لایف در سره شیر کوي، ماشاءالله صرف 15,000 کسانو لایف شیر کړی، باید چې 10,000 کسان خو اوسه پورې لایف شیر کړی وای. هلې ماشاءالله 1000 کسان هستی یو واري چې دا لایف شیر کوي، ماشاءالله آین 15,000 ته رسیږي. هلې ماشاءالله لایف شیر کوي، در سره لایف مه بندوئ، لایف شیر کوي. صرف 15,200 کسانو شیر کړی ده. هلې چې نور خوندور شي، چې نور مسلمانان راشي، که غیر مسلم هم راځي، هیڅ خبره نه ده چې مونږ چې صرف انسانان راشي، د الله مخلوق راشي، دلته یو چاته فایده وشي،
زمونږ او ستاسو د یو شیر کېدو د وجې نه یو مسلمان ته یو انسان ته فایده وشوي کېدای شي دغه موږ ته د آخرت د نجات یوه ذریعه وګرځي. هلئ ځوانانو ماشاءالله لایف شیر کړئ باید چې 15 دقیقو کې باید چې 10 زره ته موږ لایف ورسوو. هلئ ماشاءالله او لایف شیر کېدل ګوره څومره اسانه ده. اخري یو خبره کومه په خپلو موبایلونو کې د قاري صاحب مبارک په دې عکس باندې لږ ګوته زور ونیسئ، تاسو ته د سند آپشن راځي. هر یو کس کولی شي چې د یوې دقیقې نه کم وخت کې 13 نه 40 کسانو ته لایف شیر کړي. هلئ ماشاءالله هلئ ځوانانو بخښنه غواړم قاري صاحب. احمدزی صاحب مننه. عبدالرحمن جان الله دې راته سرلوړی کړه، الله پاک دې په دنیا او آخرت کې سرلوړی کړه، عزتمن سي. الله پاک دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت در نصیب کی. دا زه دلته نه پوهېږم چې دا قاری صاحب محترم دا یوه ده نه سیا کنځلې کړي دي هغه باندې ویډیو نه دا خو دا اوس نوي شیر کړي ده له دې نه لاندې لاړ شه لاندې راځه په خیر. اوس ان شاء الله الرحمن دغه کس ته الله بنده خو نظر کوه ته د ما اکاونټ ته ننوځه د ما اکاونټ ته ننوځه هغه اکاونټ ته د اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو مسلمانانو ورونو او د صحابه او د دوستانو لایف شیر کې تر څو هغه ویډیو لګئ ماشاءالله لایف شیر کې 8000 واري ویډیو شیر شو ماشاءالله هلئ 10 زره ته یې ورسوئ زر هلئ ماشاءالله تر څو چې ورور ویډیو راباسي ماشاءالله لایف شیر کوي 1200 کسان ناست دي ماشاءالله یو واري د الله د رضا لپاره شیر کوي چې مسلمان راشي یو انسان راشي فایده وشي. هلئ ماشاءالله. قاری صاحب دا کوم تاسو ویډیوګانو کې د مختلفو خلکو ولا کوم ویډیوګانې چولې کنه توهین پکې کوي دې شی کول هم ګناه ده. تاسو بار خلکو ته دا توهین خیو کنه دا ایکسترا ګناه کې راځي. ایکسترا ګناه کې نه ده دا تر هندوانو لوی کافر ده دی الله بنده ګناه دې کافر ته دې کافر نه ویل ته پسې کافر یې صحابه و دي خالق السلام علیکم ورحمۃ نه د ګناهانو ذکر کول بار د ګناهانو پیلاو کول نور اضافي ګناه کې نه راځي. دغه وګسه نقلی کفر نه باشد که یو کس ته غلط کار کړی دی هغه بار کفر را نقلول دا نو وګ نیسه الله جل وعلا سی په قرآن کې دا مایکونه بند کړي حسن الله یاري سي مایکونه بند کړي. ګوریا په الله جل وعلا په قرآن کې د کفارو مذمت کړي دا آیا دغه مذمت به مو خلقو ته نه بیانو د قرآن حکم به خلقو ته نه بیانو دا د ګوریا سرازی په خیر دا اسکرین غټ کړه تاسو هغه ډم ډانسر عائشہ بوکا کنجره ما په وړه دا عائشہ رضی الله عنها ته توهین نه یو دقیقه اوس کلمې او اذان ته وګوره ګناه ده کنه څوک کوي پرېږده ولا خلک دا لا ګناه ده دا لا ګناه ده قرآن ته کنځله کول کلمې ته کنځله کول د رسول الله ناموس ته کنځله کول دا ګناه ده. نرس جرأت پیدا کړي دا کافر وو کافر داسې څوک کافر نه ورته وایي په خدای قسم هغه هم پسې کافر ده. دا کس اوس کافر ده که نه ده کافر؟ دا کس محمود صاحب ام دا کس کافر ده که نه ده کافر؟ میک دی خلاص که سیده میک دی خلاص محمود میک دی خلاص کړه مایک دی خلاص کړه. قاری صاحب ما ویل چې د کوم کس د اسلام جامع کې د مسلمانو جامع کې رانوځي او خپل منځو کې اسلام کې مسلمانانو کې اختلافات جوړوي کنه هغه مسلمان نه دی. دا کس یو کس کوم مذهب نه تعلق لري دا د تاسو لایفونه دي مکه و دغه بغیرتی مکه وي په خدای قسم که اهل بیت منیا تا که اهل بیت منلای محموده تا که اهل بیت منلای اهل بیت نوم استعمالیږي
تاسو څنګه لکه اوس تاسو کې هم ځنه خلک دي کنه د صحابه نوم استعمال کی د لا اله الا الله محمد رسول الله نوم استعمال کی یا مثال د پیغمبر نوم استعمال کی د قران نوم استعمال کی د اهل بیت کوم توهین کوي کنه هغه خوارج دي د کوم کسان شیعاګانو کې دنس کوم موجود دي هغه د صحابه او توهین کوي هغه د خوارج دي د خوارج دوه جنت ته مو تاسو اتفاق سره محبت سره ایمان ته اهل بیت منی په دغه ایمان لمانه پښتنه وکړه چې څوک د علي رضی الله عنه په شان کې بالکل زمانه مې پښتنه وکړه لمانه پښتنه وکړه چې هغه حکم چې د څوک د امام علي رضی الله عنه توهین کوي پښتنه رانه وکړه پښتنه وکړه خوارج ده کنه خوارج ده قاری صاحب دا لري کنه اسلام نوم خارج ده نه په خلق کې د خپل کار وکاو هغه بل هغه راوړه و لوی مولای د په کلمې باندې لعنت وای کلمې ته کنځله کوي ابل لوی مولای چیرې د لچا سره دغه ویډیو یو د دا ټول شخصي غدغه دي شخصي فایلونه دي چې کوم ساړای شخصي فایل کې هغه ټول مسلک ذمہ دار رسول الله د ناموس توهین کول شخصي ده ساړای به د خدای توهین کول شخصي ده وحسن الله یاری إن كنتم مؤمنين دا شخصي خبره ده د خدای حکم وس راځي یو بل ځای ته تلوار مکوه یو بل ځای ته الا موږ سره د موږ اډمینان ټول عمر را سره تیر کړل خو چا پرېږ دا کوي چې ویډیوګان یا داسې نور سیزونه سړی ادا سه چل خبره ور وکړي صاحب چې کوم کاری مسعود صاحب چې کیمه ګستاخی کړی و هغه جایزه و کاری مسعود مفتی مسعود چې کیم دا هغه خو نرغلی بخار هغه ګوریا هغه یو خبره کړی و هغه بیا نرغوندي بخنه مو غوښتله یو خبر د پریشر راغلو سړی په پریشر راغلو یو منټ صبر وکړه یو منټ دا خبره درته وکړه دا خو دی قصدن په لایف کې ناسته دی هغه خبره خو یو څه لاسوهانه پکې سوي وه یو څه ګډوډي جوړه سوي له ما سره دا ویډیو غالبا لکه چې راچې ډیلیټ سوي ده آیا کری صاحب دا انصاف ته چې په جهلم کې یو کس داسې دعوا کړې وه والله عالم چې هغه مطلب صحیح وه یا داسې غلطه وه په هغې باندې خلک ارپوته شول مطلب اوري ولګول کس یې مړ همدا کری طارق مسعود صاحب چې کیم دا همدغه شانته عظیمه ګستاخي وکړه او ټولو علماو سره کېناست او معافي کو آیا د ګستاخي چې کیمه دا موږ دا ټولو یو نارانه ده چې ګستاخ نبی کا سرتن سے جدا ایک ہی سزا نو پچار خدا و چې طارق مسعود صاحب نو په دې باندې یعنی ګستاخ رسول سے گردن جدا دی په دې باندې خو ته باور لري کنه ګستاخی چې کیم سړای وږي د تا ټول د زر کال کېږي د تا د ټول کتابونو د دې ګستاخی ډک دي خو به د ټولو نه گردن جدا سي نه شاب اوس موږ ولا کې دا وروا تا غیوري چې تا کیمه خبره دلته کې په براډ شي او کا سره کوله شي اهل تشی چې کیم مسلک تغه داسې ګستاخیان کې داسې کړي تو ته پته شته چې کیم اوس په ایران کې غټ سپریم لیډر چې کیم دا بقاعده هغه فتوا دا سیستاني صاحب فتوا دا چې کیم سړی د اهل سنت چې کیم مقدسات دي والله علم موږ اختلافات شته دا خو چې هغه کیم توهین کې دا حرام ده اوس موږ وروا اوس موږ چې کیم دا حضرت آدم علیه السلام ولا کیسه بیانو هغې نه عبرت اخلو سیده اصحاب کف کیسه اوزه موږ وو هغې نه عبرت اخلو نو چې کله موږ جنگ نهروان جنگ سفین چې کیم مولوی صاحب سره حضرت علی جنگي نشي هغه ذکر اسکار چې موږ کو تاسو وایي چې توهین صحابه ده دا دغله معیار چې کیمه ده ولې ده دا څوک وایي ته خبر یې چې ما په جنگ صفین باندې په لسګونو خبرونې کړې دي
په جنگ جمل باندې می په لسګونو خبرونې کړې دي خبر یې په سب باریک شه د خبرې کړې دي جنگ جمل په باریک شه تاسو خبره کړې د جنگ جمل جنگ صفین سي څنګه جنگ را مینس وسول چا ترمن جنگ وسول علي رضی الله عنه څه نظر لري د جنگ صفین په اړه باندې د جنگ جمل په اړه باندې څه نظر په دې باندې خو خبرونه کړې دي د تاسو ټول عمر په دې جنگ صفین کې تاسو د صحابه او توهین کوي په جنگ جمل کې امهات المؤمنین او توهین کوي بیا خاص کر عائشه رضی الله عنها ته توهین وسپکاوي کوي امداسي وغيره وغيره وسګوره ما دغه کس ورته چې ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها د دې په اړه چې څوک توهین او ګستاخی کوي تر پایه پورې ور باندې رانغلل خو کلمانه تاسو پښتنه وکړي چې څوک دی علي رضی الله په شان کې ګستاخی کوي ډایرک درته وایم چې دا کافر ده او کافر ده څوک چې دی علي رضی الله په شان کې ګستاخی کوي او توهین کوي خو تاسو چې د قران حکم درته وایم لا نه پی ورځي د خپل بغض په خاطر د خپل عناد په خاطر د خپل زید په خاطر اوس که زه ته وایم چې عائشه رضی الله عنها ته ام المؤمنین وایي قران مجید کې راغلي دی بالکل موږ یې منو چې امهات المؤمنین ده او دویمه خبره موږ ته ورته خپل مور وایي حسن الله یې بالکل قران مجید کې راغلي دی قران مجید نه چې کوم داسې باور شاف قران مجید کې راغلي دی ته ورته مور وایي بالکل مور ده خو موږ اختلاف تا اختلاف څه شي ده مثلا د څه شي اختلاف درازه د جنگ جمل لا اختلاف تا سیدو په جنگ جمل کې څه شي سوي دي دا زه په دې نقطه باندې ما ته خبرې کو دا جنگ جمل په دغه نقطه خبرې کو د مسلمانانو په هسي جنگ جمل کې څه شي سوي دي د حضرت علی په خلاف دغه کړای دا جنگ یې کړای دا چې څوک وایي پکې دا حضور اکرم صلی الله علیه وسلم دته حدیث پڑھاو کړاو چې هو بیا داسې مقام برزي چې تو تب داغه علاقې سپټه غیږي نو ته پوه شې چې کیم دا حالت تو باندې راشي دا د ټایم کې ته په خطا ته پچا دا چې کېر تراشي او دویم سورۃ التحریم آیاتونه دي چې په کار د ازواج مطهرات چې کیم دي د تخیم کنه مقدمه پیش کو آیت تحریم چې کیم آیاتونه دي پاغه کې بیان شوی دا چې پچا دا د ازواج کې مطهرات هغه د فکرینه کې شي دي صحیح نو اوس په سورۃ التحریم کې نه ده هغه په سورۃ التحریم کې نه ده هغه په سورۃ الاحزاب کې ده شاه سیدو با داسې مسټیک کې موږ داسې عالمان خو نه موږ ته پاته دا سړی بهرني ملکی شاه نو چې کله دغه آیتونه او چې مطلب دغه واقعات چې کوم شوي دي دو سره چې کله موازنه وکړي چې معلومات یې وکړي نو د وجه موږ وایو چې بالکل دې ځکه موږ اختلاف تا او دویم خدا واضح حدیث تا د محمد صلی الله علیه وسلم واضح حدیث تا چې چرته علی التحق دي نو چې د علی په خلاف چې کوم سړی راغلی هغه په ناحق ده آیا ته هغه سړی نه منې ها صحیح دا خو د موږ ته جواب راکړه کنه ته یې نه منې کنه منې پدې راځم درته خو یو خبر ګوره ما غوږ درته واچول اوس غوږ جنگ جمل په کوم ځای کې سوی ده د داسې ده کنه تاریخي واقعات ته اوس موږ نه دا تاسو ما کې چا کړای دا کوم مذهبي داسې وجه الله بنده نو تاسو ځای نه د معلوم ګوره یو دقیقه تاسو دی و تاریخي واقعي ځای نه د معلوم تاریخي نه درته معلوم منطقي نه درته معلومه سبب نه درته معلوم نو حق د بمو ته څنګه رسیږو حق ته غواړي چې حق ته ورسیږي کنه ته غواړي چې حق ته ورسیږي دغه حق ته بمو ته څنګه رسیږو دی حق د بمو ته څنګه رسیږو جنگ جمل په کوم ځای کې سوی ده ته پورا کیسه وکړه موږ د تبع وګنی سو موږ د تبع جواب درکو ته کیسه وکړه نه تا مخکې ویل چې عائشه رضی الله عنها له علي رضی الله سره جنگ کړی او جنگ تراوتلی ده کنه بالکل دا خبره دی وکړه بالکل وګوره علي رضی الله عنه په مدینه کې ده جنگ جمل په بصره کې سوی ده او علي رضی الله او عائشه او طلحه او زبير رضوان الله عليهم اجمعين ده په مکه کې دي وسپکار ده کچيري طلحه او زبير او دي هغه فوج ولخر او عائشه رضی الله عنها ام المؤمنين لا علي رضی الله عنه سره جنگ کوله مقابله کوله مدینه ته ولي نتلل ولي بصره ته راغله بصره په عراق کې ده او مدینه ورته نږدې ولا ولي مدینه ته نتلل دي علي رضی الله عنه مقابله ته او ولي دوی بصره ته لاړل په دې پوهیږي ته شاده انا موږ شا بیان ته وکا وسګوره حسن الله یاري سي بیا الله خاطر وکړي په حق پسیسي په پټو سترګو په چا پسې مزيه تاسو ته د دې جنگ جمل د ټول سبب د دې څه شی ول
د دې ټول سبب له تاسې نه پټ کړی ده چې څنګه عثمان ابن عفان رضی الله عنه په شهادت ورسېدل. عثمان ابن عفان رضی الله عنه چا په شهادت ورسول؟ کوم کسانو چې په شهادت ورسول هغه د امامنا و امام المؤمنین علی ابن ابي طالب رضی الله عنه په لښکر کې ورسره ول، سي عبد الله ابن سبا یهودی ورسره ول، د علي رضی الله عنه په لښکر کې ورسره ول، د هغه ډله د علي رضی الله عنه په لښکر کې وه. ته پوهېږې چې د معاویه رضی الله عنه، د طلحه او د زبیر رضوان الله علیهم اجمعین د هغوی نیوکه په علي رضی الله عنه باندې دا وه چې دا خوارج د له صفه لرې کړه، دا د شیعو پلار چې عبدالله ابن سبا یهودی ده دا درنه لرې کړه، دې ته سزا ورکړه، د عثمان ابن عفان د وینو انتقام جنې واخله. علي رضی الله عنه ورته ویل سینه صبر وکړي. بیا چې علي رضی الله عنه کله شام ته تلل، شام ته د معاویه رضی الله عنه طرف ته ورتلل چې هغه ته زه ورسمه چې هغه له ما سره ولې بیعت نه کوي. لښکر یې تیار کړل، د 25,000 په تعداد کې لښکر تیار کړل. په دغه وخت کې طلحه او زبیر په مکه کې خپل لښکر تیار کړل. د څه شي دپاره؟ خو سبحان الله ټول عمر یې تاریخ درنه پټ کړی ده. مه کوئ، حسن الله یاري د زړه سره په لوڅو سترګو پسې لاړ سئ. نن زمانه په خدای قسم که د دې وي د خیر اراده درته لرو، د خیر اراده درته لرو، په پټو سترګو په چا پسې مه ځئ. طلحه او زبیر رضوان الله علیهم اجمعین او ورسره ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها هغوی اراده وکړله چې راسي بصرې ته. د څه شي دپاره؟ ته پوهېږې له جنګ جمل کبرا نه مخکې بل جنګ سوی ده چې جنګ جمل صغرا ورته ویلی کېږي. کله چې طلحه او زبیر خپل پوج راواخیستل چې بصرې ته راسي، تر څو لښکر له ځانه سره راواخلي، پوج راواخلي او علي رضی الله عنه ته ورسي، او د علي رضی الله عنه هغه عذر ورپرکي چې علي رضی الله عنه ویل چې موږ تر اوسه کمزوري یو، اسلامي مسلمانان ټول مضبوط قوت نه لري، نو موږ به څه شی وکړو؟ نو موږ به د علي رضی الله عنه ملا ورټینګه کړو، تر شا بې ودرېږو چې تر څو له خوارجو انتقام واخلي. طلحه او زبیر او عائشه خو په دې نیت راوتلي وو له مکې مکرمې نه، بصرې ته راغلل. او د الله بندګانو، او د الله بندګانو لیږ له تاریخ نه ځان خبر کړي. کله چې طلحه او زبیر له خپل لښکر سره چې ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها ورسره وه، دا چیرې راغلل؟ دا بصرې ته راغلل. په بصره کې والي د چا و؟ په بصره کې والي د علي ابن ابي طالب رضی الله عنه، د علي علیه السلام امیر المؤمنین د هغه لښکر و، د هغه والي و. کله چې طلحه او زبیر راورسېدل نو خط یې ورولېږل چې موږ راغلي یو د دې نیت باندې. په اوله سر کې عثمان ابن حنیف د مخالفت وکړل، وایي تاسې په بصرې ته نه راننوځئ. له هغه وروسته طلحه او زبیر کسان ورولېږل چې موږ په دې نیت راغلي یو، موږ نه د جنګ په نیت راغلي یو، موږ نه د اختلاف په نیت راغلي یو، موږ راغلي یو تر څو د علي رضی الله عنه دپاره له بصرې نه لښکر را سره واخلو، مدینې ته لاړ سو او له خوارجو نه په پوره معنا باندې انتقام واخلو، قصاص د امیر المؤمنین عثمان ابن عفان د وینو بدله ترېنه واخلو. اوس تاسې دې ځای ته غوږ سیه. په دغه وخت کې عثمان ابن حنیف اتفاق ورسره کوي د علي د امیر المؤمنین علي رضی الله عنه د هغه والده اتفاق ورسره کوي له طلحه او له زبیر سره. وایي راځئ کله چې دوی بصرې ته را داخل سول، د شپې هغه خوارجو په بصره کې حمله ور باندې وکړه، کومو خوارجو چې په عثمان ابن عفان رضی الله عنه باندې حمله کړې وه. دې ته جنګ جمل صغرا ویلی کېږي. په دغه وخت کې عثمان چې د بصرې والي و، دې طلحه او زبیر ته وویل چې تاسې له بصرې نه بیرته ووځئ، دا خوارج دلته فتنه جوړوي او جنګ غواړي چې جوړ کړي. نو په دغه وخت کې طلحه او زبیر رضوان الله علیهم اجمعین له بصرې نه بیرته د باندې ووتل. دغه خوارج ته پوهېږې چې کله په عثمان ابن عفان باندې حمله وسوه، نو 1000 تنه خوارج د بصرې و، 1000 تنه د کوفې و، 1000 تنه د مصر و، او د 1000 شاوخوا دا د مدینه المنورې هغه د شاوخوا د دښتو کوچانو. اوس کله چې طلحه او زبیر له بصرې نه د باندې ووتل، دغه خوارج راغلل د علي رضی الله عنه د امیر المؤمنین په والي باندې حمله وکړله، په عثمان ابن حنیف باندې حمله وکړله. کله چې په دې حمله وکړله
نو د ولایت مقام یې ونیودل جنې، یعنی د بصرې هغه د والي ځای یې ترېنه ونیودل. عثمان ابن حنیف یا حنیفي ووهل حتی ږیره یې ترېنه وشکوله او علي رضی الله عنه ته یې ور ولېږل. کله چې په سهار کې طلحه او زبیر خبر سول چې خوارجو له عثمان ابن حنیف سره داسې ظلم کړی ده، نو په سهار کې په بصره باندې حمله وکړله. په لږ وخت کې بصره له خوارجو ونیودله چې څومره خوارجو د عثمان ابن عفان په شهادت کې لاس درلودل، له هغو ټولو نه یې سرونه ووهل په توره باندې، له ټولو نه یې سرونه ووهل هغو خوارجو نه. یو کس پکې پاته سول، یو کس. دا اوس حکومت د چا په لاس کې و؟ د بصرې حکومت د طلحه او د زبیر رضوان الله علیهم اجمعین د دې په لاس کې و. فقط پوج نو یو شی حکومتي چارې په لاس کې نه وي اخیستلې، فقط امن یې په د بصرې په لاس ایستلی و. دغه خبره اوس علي رضی الله عنه ته ور ورسېدله چې عثمان طلحه او زبیر له مکې نه راغلي دي، په بصره باندې لشکرکشي کړې ده، خلاف راوتلي دي. علي رضی الله عنه چیرته روانو؟ هغه شام ته روانو، تر څو معاویه رضی الله عنه خوشحاله کړي او راضي یې کړي، تر څو بیعت ورسره وکړي. په دغه وخت کې علي رضی الله عنه چې خبر سول، شام یې پرېښودل، د بصرې په طرف باندې را روان سول. ظالمانو تاسې وایسئ چې طلحه او زبیر د هغه جنګ ته راوتلي دي. علي رضی الله عنه خبر نه و. علي رضی الله عنه وروسته خبر شو چې جنگ جمل صغرا دا د علي رضی الله عنه خبر نه و، دا جنګ منځته راغلی و او تېر سوی ده او هغه خوارج یې ختم کړي دي، د هغو فتنه ختمه سوې ده. اوس علي رضی الله عنه د څو ورځو سفر راوکړل د بصرې په طرف باندې، نو طلحه او زبیر رضوان الله علیهم اجمعین ته د قعقاع په نامه باندې صحابي راولېږل چې تاسې د څه شي دپاره راغلي یاسته؟ آیا د ما په خلاف راوتلی یاست؟ څه شی مو کړی ده؟ یعنی خروج مو کړی په ما، او که څه شی غواړی؟ له دغه طرف نه طلحه او زبیر رضوان الله علیهم اجمعین کسان ور ولېږل. ته پوهېږې دا زبیر او علي رضی الله عنه قریبان دي. د زبیر رضی الله عنه مور او د علي رضی الله عنه پلار ورور و خور دي سره. د الله بندګانو تاسې څه وایاسته؟ زبیر رضی الله عنه د علي رضی الله عنه د ترور زوی ده، لکه د نبي علیه السلام چې د ترور زوی ده، همداسې د علي رضی الله عنه د ترور زوی ده. خطونه یې ورولېږل چې یا امیر المؤمنین. دوستانو یو دقیقه صبر وکړئ، ما ته د لایف د ریپورټ اندازه زیړه سوله، یو دقیقه صبر وکړئ.